ذبیح الله مجاهد څنګه ولې پاکستان ته غوسه شوی دی؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام کړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. طالبان پاکستان ته د خیبر پښتونخوا برید له افغانستان سره تړاو نه لري، خپل امنیت ونیسئ. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وروستي برید په اړه خواشیني ښوولې او ویلي دي چې دا برید له افغانستان سره تړاو نه لري او له دې خاورې نه دی شوی. دا برید پرون دوشنبه 21 د لیندۍ د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې وشو او د پاکستاني چارواکو په وینا د دې هیواد 23 تنه امنیتي ځواکونه پکې وژل شوي دي. د پاکستان په وینا د دې برید تر شا د پاکستاني طالبانو له خوځښت TTP سره تړلې ډلې تحریک جهاد پاکستان لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دې برید ته په غبرګون کې په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت سرظافر احضار کړی او له دې غوښتي چې کابل ته خبر ورکړي چې وروستی برید دې په بشپړه توګه وارزوي او د بریدګرو پر خلاف دې جدي اقدامات وکړي. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې وروستي برید دې په علني توګه او په لوړه کچه وغندي. خو د طالبانو ویان په خپلو څرګندونو کې چې نن چهارشنبه 22 د لیندۍ د دې ډلې تر واک لاندې له ملي تلویزیون څخه خپرې شوي دي، یوازې د دې برید په اړه خواشیني ښوولې او د هغه غندلو ته یې اشاره نه ده کړې. د ویلي چې دا برید له افغانستان سره کوم اړیکه نه لري او د دې هیواد له خاورې نه دی شوی. مجاهد د برید په اړه د څېړنې موضوع ته په اشارې ویلي چې که معلومات له طالبانو سره شریک شي دا ډله به حتما څېړنه کوي. د زیاته کړي چې د پروني برید ځای له افغانستان نه سلګونه کیلومتره لرې دی او د ده په وینا داسې ساحه ده چې هلته پاکستاني امنیتي ځواکونه ځواکمن دي او باید برید تر کېدو وړاندې شنډ شوی وای.